نو همدا وجه وه چې عثمان رضی الله عنه هغه د بیبي حفصه نه کاپي راواغسته او هغه نوره کاپي کړه او ټول دنیا قنجون ته ولېږل چې کوم ځای کې صحابه کرامو چې دغه کاپي وریفای شوې ده او دنه استفاده وخلی. جالبه دا ده چې دا خلک اوس دا خیال کوي چې موږ ته خو ځای پیدا شو راځئ اعتراض وکړو. هغه کاپي همغه اوریجنل کاپي د عثمان د وخت نه د کپټا موزیم استانبول کې شته دی. لاړ شئ هغه کاپي راواخلئ او اوسني قرآن سره یو ځای کوي ویې ګورئ چې ټکي په ټکي لغات په لغات به یو شی وي. نو دا خبره واقعا د بیچارګي نه کیږي چې د قرآن ساتل شوی نه دی بلکې دا د عثمان اکثر دا خلک اعتراض کوي چې دا د هغه قرآن دی او هغه خلکو ته وړاندې کړی دی. دا مکمل غلط معلومات دي او دا څه وایي چې نعوذ بالله خدای پاک دوه روشنۍ جوړ کړي دي. یو روشنۍ مر چې د ورځې رڼا ورکوي، بله روشنۍ سپوږمۍ چې د شپې رڼا ورکوي. همدا وجه ده چې قرآن هیڅ کله هم چې کوم الفاظ مر ته استفاده کړي هغه سپوږمۍ ته نه استفاده کړي او بایبل کې دواړو ته یو الفاظ استفاده شوي. زما سوال دا دی چې څنګه امکان لري چې یو چا دا کتاب خپل لیکلی او بل کتاب نه لوستی بیا کتاب کې اصلاحات کې دلته لیکي؟ اعوذ بالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم تاسو ټول صحتمند یاست. انشاءالله بهترین رمضان مبارکه میاشت لرئ. زه به خپل بحث ته ادامه ورکوم انشاءالله چې زموږ میاشت ختمیږي او بحث هم ډېر زیات پاتې دی. موږ کافي مسایل دي چې باید بحث پې وکړو ځکه به انشاءالله زه تفسیر به اوس په هر مسله کې نه ورکوم. کوشش به کوم چې لنډ معلومات تاسو وړاندې کړم انشاءالله تاسو خپل پې به پلټنه وکوئ او نتیجې ته ورسېږئ. موږ پرونی بحث پاتې شو هغه د بایبل او د قرآن د دواړو مقایسه وه چې موږ د فرعون او د موسی علیه السلام د یوسف علیه السلام په قصه کې هغه الفاظ هم لټول چې کوم قرآن ډېر دقیق ویلي دي بلکې بایبل نه دي ویلي. په همدې ډول باندې موږ راځو په بوک اف جنسس په 6 آیات په 8 آیات کې قصه ذکر شوې د نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام قصه په بایبل کې څنګه ذکر ده؟ موږ په اسلام کې دا نظریه لرو، زموږ دا عقیده ده چې الله سبحانه تعالی هر یو قوم ته یو پیغمبر لیږلی دی. مثلا چینیان ته یو پیغمبر تلی، عربان ته یو تلی، بني اسرائیل ته بل تلی دی، افغانان ته پیغمبر راغلی وي. قرآن کې 25 پیغمبران ذکر دي. دنه زیات موږ څه شوی چې پیغمبران الله سبحانه هر یو قوم ته لیږلي دي. زه منم دلته یو حدیث هم ده چې الله سبحانه تعالی 1,000 زیات پیغمبران لیږلي دي لیکن ډېر علماو دا حدیث ضعیف ګڼلی دی په شمول د ناصرالدین الباني او همداسې نور علما دا حدیث ضعیف ګڼلی دی. نو دا حدیث باید استفاده نشي ډېر زیات. زما دا نظر دا ده بلکې دغه آیت چې الله سبحانه فرمایي په سورې فاطر کې په همداسې نور کې چې الله سبحانه هر یو قوم ته پیغمبر لیږلی ولکل قوم هاد وان من امة الا خلا فيها نذیر. همداسې نور ډېر آیتونه دي یعنې دنه استفاده واخلئ. که څوک ووایي چې زموږ قوم ته پیغمبر راغلی که نه راغلی موږ ته چې راغلی په بنیاد دې آیت باندې خو قرآن کې ذکر نه دی. که څوک وایي شری کرشن ارجن یا دا پیغمبرانو موږ وایو والله اعلم ځکه په قرآن کې ذکر نه دی. که څوک ګوتما بوده پیغمبرو موږ وایو والله اعلم قرآن کې ذکر نه دی. راځو د بایبل د جنسس د 6 او د 8 کتاب او د 8 آیت باندې بحث کوو. په بایبل کې ذکر دی چې د نوح علیه السلام د اوبو باره کې بحث کوي د سیلاب باره کې. دا وایي چې نوح علیه السلام ټول دنیا یعنې د نوح سم کې سیلاب راغی اوبه راغلي کوم عذاب چې راغی ټوله دنیا د اوبو لاندې وه. بایبل دا وایي صحیح ده. یو پوینټ دلته متوجه شئ. قرآن څه شوی په سورې فرقان چې نوح علیه السلام او د هغه قوم باندې دا اوبه راغلي. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې قرآن هر یو قوم ته پیغمبر لیږلی. هغه پیغمبر فقط د هغوی دپاره و نه ټول انسانیت دپاره او هغه وخت دپاره و. همدا وجه ده که تاسو بوک اف جان ولولئ یا بوک اف جان 16 ولولئ هلته هم لیکلي چې یو ښځه عیسی علیه السلام ته راغله چې ای عیسی علیه السلام چې زما علاج وکړه هغه مریضه وه. نو عیسی علیه بجواب په طور کې بایبل کې لیکل شوي دي چې I have come thee not but to the children of Israel. زه راغلی نه یم هیڅ چاته بلکې د اسرائیل چې بني اسرائیل دی هغوی ته راغلی یم او هغه ښځه څوک وه؟ بني اسرائیل نه وه. نو حتی ښځې ته علاج ونه کړو یعنې غور یې ورته ونه کړو. دا څه شی دی؟ دا د بایبل قصه ده قرآن دا نه وایي. دلته اوس موږ په دې پوهېږو اکنالوجي چې کوم تاریخدانان دي تیږې لولي هر څه لولي هغوی دا وایي چې د قرآن بحث د نوح علیه السلام په هغه باندې صحیح دی د بایبل صحیح نه دی. وجه څه ده؟ ځکه چې 11 ډاینسټي 11مه ډاینسټي د ایجپت د اوبو لاندې نه وه شوې. 2مه ډاینسټي د بابلون د اوبو لاندې نه وه شوې. موږ 2 غټ پاچان ډاینسټي لرو. ډاینسټي یعنې پاچاهي ته وایي. موږ عباسد ډاینسټي لرو. موږ امید ډاینسټي درلودله. هغوی عباسد امید تقریبا 200 کاله حکومت وکړو. بیا وبخې امید او بیا عباسد ډېر حکومت وکړو. دا هر یو د هغوی ډاینسټیانې وي د هغوی پاچاهي وه. نو چې کله موږ د ایجپت پاچاهي ګورو 11مه ډاینسټي د ایجپت د اوبو لاندې نه وه شوې. یعنې هغه انسانان د اوبو لاندې نه شو کوم تاریخ چې پاتې دی هغه کې اوبه نه و. 2م
اول او دویمه ډاینسټي د بابلونین چې کوم اوسنی ماډرن عراق بابلونیا په راځي د ابراهیم علیه السلام په وخت کې دغه نه وروسته دا چې موږ ګورو دوی اوبو لاندې نه شوي. نو ساینسدانان څه وایي، اکنالوجي څه وایي چې بایبل په دې بخش کې غلط دی بلکې قرآن صحیح دی. قرآن څه شوی چې نوح علیه السلام او د هغه قوم، بس خبره ختمه. نو دا ناممکنه ده چې څوک ووایي چې قرآن د بایبل نه کاپي شوی دی. راځئ انشاءالله خپل بحث مخکې وړو. دلته یو بحث ډېر مهم دی چې هغه اکثر خلک دا مثال ورکوي چې د قرآن چې کوم چیلنج دی دا واقعا ایکسټراډینري دی، واقعا یو جدا چیلنج دی. لیکن شیکسپیر همچنان یو مشهور شاعر او هغه هم لیکل کړي دي. دلته دوی کوشش کوي چې شیکسپیر او د قرآن چې کوم خپل عربي جوړښت دی چې کوم ډېر زیات فصیح ژبه ده او قرآن چې کوم ډول باندې لیکل شوی دی دا وایي چې شیکسپیر هم لیکل کړي دي. شیکسپیر یو انګلیسي شاعر دی چې هغوی اکثر شعرونه او قصې لیکلي دي، کافي کتابونه هم لیکلي دي، کافي قصې د فلمونو لپاره هم لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي. نو دوی دا کمپیر کوي، د باندې به لږ زره بحث وکړو، بیا به نور بحثونه د مخکې لاړ شو. لیکن یو خبره غواړم چې ورونه بخښنه غواړم د دوه مسلو کې. یو په پخواني پروګرامونو کې ما فلاتومینیا مریضي ویلې ده، هغه اصل کې فلاتومینین دی، هغه میتومینیا ده. دا اشتباه زه غواړم تاسو ته وایم چې دا اشتباه شوې ده. دویم څو دقیقې مخکې ما د فرعون قصه تاسو ته ویل، سورې فرقان 25 او 18 آیات کې ده. نه دا د بل څه باره کې بحث کوي چې وروسته پروګرام زما دی، دا مختلف سورې هود او مختلف آیاتونو کې سورې د نوح السلام قصه ذکر شوې ده، بلکې دې آیات کې نه. تاسو د باندې پلټنه ونه کوئ. راځو شیکسپیر او د قرآن مشابه واقعا ډېر زیات یو منفي یو ضعیفه حرکت دی. ولې؟ چې کله قرآن نازل کېدو، قرآن په حیث یو کتاب نو نازل شوی چې فکس یو کتاب دی، دا په حالت مطابق نازل شو. مسله به راغله الله سبحانه ته وحی به وکړي، مسله به راغله الله سبحانه وحی وکړي او ډایرکټ صحابه ولیکلي. او د دغه نزول دا چې قرآن کوم ما ته مخکې وویلې چې دا الله سبحانه حفاظت کړی ساتلی دی، دا داسې هم دی چې به اکثر خلک دې سوال کوي چې الله سبحانه تعالی د قرآن حفاظت صحیح نه شوی، بلکې ما صلی الله علیه وسلم د قرآن نه ده پخپله لیکلی او نه چک کړی. دا حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې لیکل شوی دی او هغه ټول نړۍ ته خپور کړی دی. راځئ اول شیکسپیر باندې خبرې وکړو، بیا د قرآن په لیکلو باندې او څنګه په نزول باندې او د هغه موږ ته رسېدو باندې خبرې وکړو. شیکسپیر یو شاعر و چې هر څه لیکل، ډبل چک کولې او هغه نه بعد یې مارکیټ ته وړاندې کول. دویم دوی وایي چې شیکسپیر مثلا ښه شعر شاعري ده، قرآن هغه نه بره دی، نو بیا ولې قرآن ډېر مهم دی او شیکسپیر کار نه دی. دویم شیکسپیر د شیخ و شاعري وه، احکامات پکې نه وو. دریم د شیکسپیر نه ماشاءالله نو خلکو ډېر کارونه کړي دي. موږ رومي لرو، نو رومي شعر شاعري هم ډېره ښه ده، مولانا بلخي الرومي د هغه شعر شاعري لرو. د شیکسپیر کار تجارتي وو، نه کوم اصلاحي نه کوم الهي کوم پیغام وو. یعنې زه نه پوهېږم چې څومره تاسو دلایل وړاندې کړم چې د شیکسپیر چې کوم مسله ده هغه هیڅ کله هم د قرآن لیول ته نشي راتلی. یعنې زه کولی شم، لیکن وخت کم دی، نه غواړم باندې وخت ضایع کړم. راځو په نزول قرآن باندې بحث کوو. چې کله قرآن شریف نازل شو نو صحابه د رسول صلی خواته به وو. په دې کې 80 صحابو دا مسؤلیت و چې د قرآن ولیکي او دوباره رسول چک کړي. وحی به راغله، اقرا باسم ربک الذي خلق، صحابي به ولیکو، تکرار کا، غلطي وه بیرته اصلاح کا، بیا تکرار کا، بیا اصلاح کا. دغه کاپیانې رسول صلی په خپله چې په دې جمله کې 3 کاپیانې وریفای شوي وي، په یو په دې کاپي کې د حفصه بیبي حفصه سره هم وه چې دنه مخکې چې دا کاپي کمپایل شي پوره شي نو خلکو به خپل ځان ته شخصي نوټ هم اخیستو. صحابه کرام خپل ځان نوټ اخیستو، وړي ګوړ نوټونه، او دغه نوټونه ډېر مشهور شول. چا به یو څو سپارې لیکلی و، چا به یو سورت لیکلی و، لیکن 3 کاپیانې وې چې هغه په خپله محمد صلی الله علیه وسلم وریفای کړې وې. او په دې وریفیکیشن کې یو کاپي بیبي حفصه ساتل شوې وه. چې کله دا نوټونه مشهور شول او خلکو په قرات کې بحث روان شو، مثلا دا و قرات او حق دي که مالک یوم الدین دی او که ملک یوم الدین دی، دا حق دي. لیکن نور مختلف ډایلکټس راغلل، نور مثلا فارسیوانان اسلام قبول کو، نن عربان اسلام قبول کو، نور خلکو اسلام قبول کو. نو ډایلکټس کې بیا خبر راغله چې موږ کوم ډایلکټ استفاده کو. نو همدا وجه وه چې عثمان رضی الله عنه هغه د بیبي حفصه نه کاپي راواغسته او هغه نوره کاپي کړه او ټول دنیا قنجون ته ولېږل چې کوم ځای کې صحابه کرامو چې دغه کاپي وریفای شوې ده او د نه استفاده وخلی. جالبه دا ده چې دا خلک اوس دا خیال کوي چې موږ ته خو ځای پیدا شو، راځئ اعتراض وکړو. هغه کاپي همغه اوریجنل کاپي د عثمان د وخت نه
د کپټا موزیم استانبول کې شته دی. لاړ شئ هغه کاپي راواخلئ او اوسني قرآن سره یو ځای کړئ، ویې ګورئ چې ټکي په ټکي لغات په لغات به یو شی وي. نو دا خبره واقعا د بیچارګي نه کېږي چې د قرآن ساتل شوی نه دی، بلکې دا د عثمان اکثر دا خلک اعتراض کوي چې دا د هغه قرآن دی او هغه خلکو ته وړاندې کړی دی. دا مکمل غلط معلومات دي. بحث د څه شی دی؟ خلک اعتراض کوي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې د قرآن لیکلی دی یا بل ځای لوستی دی یا بل ځای کې د یاد کړي دی بیا لیکلی دی، یا دی لیکلی چې پیسې وګټي، یا دی لیکلی دی چې مشهور شي، یا دی لیکلی چې عربانو ته ګټه ورسي، ځکه قوم الجاهلیه په نوم یادل او عربان اوس ماشاءالله په غټ مقام کې دي. راځئ دغه یو بحث جواب کو. اول بحث دا دی چې قرآن لیکل شوی دی، مثلا قرآن لیکلی دی د خپل شخصي ګټې دپاره. موږ په دې بهتره پوهېږو چې محمد صلی الله علیه وسلم مخکې د پیغمبرۍ نه محفوظ شي پیغمبرت باندې ماشاءالله هغه یو مالدار ښځې سره واده کړی و او ژوند یې ښه و، بلکې د شخصي چې کله پیغمبر شو هغه نه بعد ژوند سخته شو، حتی تر وخته پورې چې په ګېډه به یې تیږې تړلې د اوږې د لاسه. دویم حدیث دی چې حضرت عایشه رضی الله عنها هغه دا حدیث راوي دی، وایي چې داسې ورځې به وي چې موږ به په کور کې اور نه لګو، داسې ورځې به وي، شپې ورځې به وي، خو فقط په خرما او په شیدو د همسایګانو موږ خپل ژوند مخکې وړو. دویم چې کله د مشرکینو د مکې د ابو طالب ته وویلې چې خپل د وراره ته ووایه چې ته پرېږده جد و جهاد، موږ به تا پاچا کو، موږ به تا ته مال درکو، موږ تا ته ښایسته ښځې درکو. ده ورته وویلې که چېرته تاسو زما مر په چپ لاس کېدی او سپوږمۍ په ښي لاس کېدی نو بیا هم بس دا پیغام پرېږدم لا اله الا الله محمد رسول الله. نو که چېرته موږ ولولو په دې ښه پوهېږو محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغمبر تکلیف زحمت ویستی دی هغه هېڅ کله هم څوک نشي ویلی چې د دنیا دپاره کړی دی، ځکه دا ټول تاریخي ثابت ده. دویم خلک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دروغو باندې کتاب لیکلی دی. اصل کې تاسو د یو دروغجن پروفایل ولولئ، سایکالوجي ولولئ، نو هېڅ کله هم یو دروغجن داسې کار نشي کولی، ځکه یو سړی دروغ وایي نو هغه باید بل دروغ وایي تر څو پورې پخوانی دروغ ثبوت کړي، هغه نه بعد بل دروغ پخوانی دروغ ثبوت کړي. موږ په دې پوهېږو چې مثلا دروغ نه دی ویلي، بلکې د پیغمبرت نه مخکې هغه په الامین باندې مشهور و، په امانتدار باندې، حتی وروسته هغه نه د هغه مخالفین هغه ته هېڅکله دروغجن نه دي ویلي. چې کله ابو سفیان لاړو د رومن امپرر ته او ویې ویلې چې موږ ته کومک راکړه چې موږ داسې یو شخص را پیدا شوی زموږ پخواني خدایان نه مني، نوی رب معرفي کوي، نوی د ژوند لارې معرفي کوي چې هغه موږ ناکامه کړو. هغه ته آیا دا سړی ظالم دی؟ ابو سفیان چې هغه وخت کې ډېر زیات قوي دښمن هم و، وایي نه. وایي آیا دا سړی دروغجن دی؟ هغه وایي نه. آیا دا سړي اوسه پورې چا باندې ظلم کړی؟ وایي نه. یعنې حتی یو دښمن هم په دې قانع شو چې دا دروغجن نه دی. یعنې هېڅ کله هم یو دښمن چاته نشي وایي دا دروغجن دی، دښمن هم و خو بیا هم دا وایي دا سړی عادل دی. که چې دا دروغجن وی نو خالد بن ولید، اکرامه، په همدې شکل باندې نور صحابه، عمر بن خطاب، یعنی قوي صحابه کرامو چې د په خلاف وو لیکن دا حقیقت پیدا کو او اسلام قبول کو او د اسلام دپاره خپل ورونو خپل پلار د دوی په خلاف وجنګېدل. یعنی پلار او زوی سره وجنګېدل، یو بل سره ووژل، وجه څه وه چې دا حق و. که دا دروغ وی نو دوی به هغه وخت کې پوه شو او هېڅکله به دروغ نه ومني. بل بحث دوی کوي نعوذ بالله چې محمد صلی الله علیه وسلم نه پوهېدو چې دا دروغ وایي، ځکه دا یو مریضي درلودله چې هغه په نوم متومینیا دی، چې متومینیا مریضان دروغ وایي خو پوهېږي پرې موږ دروغ وایو، خیال کوي چې دا موږ رښتیا وایو او په خپل دروغ باندې رښتیا حقیقت فکر کوي. د هغوی علاج څه شی دی چې ته به هغوی ته شرایط ورکړې چې مثلا هغه وایي زه مالدار یم، ورته پیسې چېرته دي؟ پیسې خو نشته. موټر چېرته دی؟ موټر نشته. یعنې ستا کاروبار چې د کاروبار نشته، وظیفه د وظیفه نشته، نو هغوی په خپله وایي چې ولا موږ خو کېدای زه مالدار نه اوسم. که تاسو متوجه شئ محمد صلی الله علیه وسلم به خلکو سره بحثونه کول، خلکو ته به مذاکرې سره کولې، دعوت به ورته ورکو، چالنج به ورته ورکو او خلک به ده ته چالنج ورکو او ده به چالنجي به ته جوابونه ورکول. صحابه د پوښتنې کولې، ده به بېرته جواب ورکو. که دا نعوذ بالله وتعالی میتومینیا مرضي درلودلی نو دا به ډېر واضح شوی. بل بعض خلک کوي
چې دا د ټول ملحدینو بحث دی، مشهور یو نومونه نه اخلم خو چې بحثونه باندې بحث کوم، چې محمد صلی الله علیه وسلم قرآن لیکلی دی او پیغمبریت ته یې دعوه کړې ده، خو پوه شوی نه دی چې واقعا زه څه کومه، په همدې جریان کې قرآن جوړ شوی دی. دا څومره یو بیچاره بحث دی، دا څومره د عجز نه ډک بحث دی. سبحان الله، انسان باید دومره کته شي دې بحثونو ته راشي، اخر نشي کولی. سبحان الله وتعالی موږ سبا باندې بحث کوو مثلا په حقیقت باندې، لیکن دا د قرآن باره کې بحث دی. څنګه امکان لري چې یو سړی داسې یو کتاب ولیکي چې د هغه ټول دنیا شرق او غرب وخوځوي، چیلنجونه ورکړي، تدبر وکړي، خلکو ته چیلنج ورکړي چې فکر وکوئ راشئ، چیلنجونه ورته ورکړي چې ته غلطي پکې پیدا کړي، څنګه چې ما مخکې بحث وکړو. او بیا کتاب یې لیکلی بیخي پوه شوی پین دی. یو کتاب لیکلی و چا کتاب کې حواله نه ورکړې، کتاب د عیسویت د اسلام په خلاف باندې و، نو هغه ویل دا کتاب ما په عجله لیکلی دی، چې په عجله صحیح دی ویلی شي، حواله پکې نشته. قرآن غوندې کتاب چې څوک لیکلی شي هغه کې بیا نه پوهېږي دا ما کتاب لیکلی دی، دا عجیب او غریب دی. بل که چېرته دا نه پوهېدلی او یا دروغ ویلی، نو چې کله د زوی ابراهیم وفات شو، په هغه وخت کې مر سپوږمۍ تندر ونیوله، نو خلکو ویل اوه محمد صلی الله علیه وسلم زوی وفات شوی، زموږ اسمانونه په خفګان کې دي او سپوږمۍ تندر نیولې ده، دا خو بهترین چانس و. لیکن ده ویل نه، ځمکه سپوږمۍ د چا د مرګ او د ژوند دپاره تندر نه نیسي، دا د الله یو نشان دی. نو هیڅکله څوک نشي ویلی چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه چانس ته بهترین چانس و که دا دروغجن نعوذ بالله دا چانس بیا اخیستی و که نه. یعنې ولې یو سړی دروغ وایي، د باندې موږ سبا ته بحث کوو. بعض خلک بحث کوي چې دا لیونی و. جالبه دا ده چې څنګه یو سړی هم دروغجن کیدی شي، هم لیونی کیدی شي او هم ناپوهه کیدی شي، ځکه چې یو کس درې وړه په یو وخت کې نشي کیدلی. نعوذ بالله، څنګه یو کس کولی شي هم لیونی شي، هم یعنې غیر شعوري کار وکړي، هم شعوري کار وکړي او هم دروغجن وي. دا درې شخصیتونه په یو ځای کې نه برابرېږي. یعنې هیڅ ناممکن دا سایکالوجي چې هم لوستي وي، دا درې شخصیتونه په یو انسان نشي کېدی. یا دا به لیونی وي، یا به شعوري کس وي، او یا به غیر شعوري وي، یا به دروغجن وي. یعنې دا درې شخصونه نشي کېدلی، ځکه یو بل سره ټکر کې لري. بل مشهور بحث چې خلک کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د مدینه او د مکه نه دا بیرون لاړو او قرآن زده کو، وبخئ زده کړل د نور ادیانو باره کې او بیا قرآن ولیکو. څوک هم چې پوه شي محمد صلی الله علیه وسلم فقط 3 سفرونه درلودل، چې کوم یو په شپږ کلنۍ کې و، د مکه نه مدینه ته خپل مور سره تللی و، دویم د 9 کلنۍ کې خپل کاکا سره تللی و، او دریم سفر 15 کلنۍ کې و. بل بحث کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم یو مشهور روماني انګر و، د نه زده کړي په مدینه کې. جالبه دا ده په دې خو دوی ښه پوهېږي چې هجرت خو 14 کاله وروسته د مکه نه مدینه ته شوی دی، نو هغه 14 کاله مخکې د چا نه زده کړي وو. که چې بیرون یې زده کړي صحیح دی، 6 کلنۍ کې سفر کړی دی، 9 یا 11 کې سفر کړی دی، 15 کلنۍ کې سفر کړی محدود ورځ دپاره، چې هغه ځینې بیرته راغلی. بیا بل تهمت دی چې دا کوم روماني کوم انګر و هغه نه یې زده کړی دی. نو هغه روماني انګر ته چې دوی مدینه ته راغلل، دا خو 14 کاله وروسته محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه یې راغلل، نو بیا د څنګه د نه زده کړو 14 کاله مخکې د څه کول. بل بحث دا کوي چې د ورقه نه زده کړی دی. د محمد صلی الله علیه وسلم ورقه بن نوفل سره فقط 2 دفعې ملاقات شوی دی. یو چې کله اول قرآن نازل شو، غار حران راکوز شو، ډارېدلی و، ډېر ده ویل چې نه تا خپل یو خپل ته وړمه ورقه بن نوفل ته، او هغه به تا ته ووایي چې هغه ثابت کړه چې ته د الله نبي او دا تا باندې وحي شوي دي. یو دا ملاقات. بل ملاقات هغه نه وروسته هم شوی دی، لیکن 3 کاله وروسته چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحي وشوې، ورقه وفات شو. نو بیا دغه وروسته 20 کاله د چا نه زده کړو، یا دا 3 کاله 2 ملاقات دومره علم زده کړو چې 20 کاله نور هم استفاده کړو. نعوذ بالله، دا معلومات هم غلط دي. بل خلک بحث کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د نورو مذاهب کتاب ولوستل او د نه زده کړو. دا خبره کاملا دروغ ده. اول موږ دا ثبوت کړه که چېرته نعوذ بالله قرآن محمد صلی الله علیه وسلم لیکلی وی، نو بیا څنګه بایبل کې چې کوم اشتباهات دي هغه اشتباهات اصلاح کول بیا لیکو. دویم، اولین عربي کتاب چې لیکل شوی دی، بایبل چې لیکل شوی، هغه 200 کاله وروسته د اولډ ټسټمنټ د محمد صلی الله علیه وسلم وفات نه وروسته لیکل شوی دی. او دویم چې کوم نیو ټسټمنټ لیکل شوی په عربي باندې، هغه 1000 کاله وروسته د محمد صلی الله علیه وسلم وفات نه لیکل شوی دی. او بل دغه رومن چې کوم بلیک سمث و د هغه باره کې حتی قرآن کې آیت دی په سورې نحل کې الله سبحانه وتعالی وایي چې دوی تا ته وایي چې تا د هغه سړي نه زده کړی دی، د هغه ژبه خو بیرونۍ ده، یعنې هغه خو روماني و او قرآن پاک عربي ده. نو قرآن خپل هلته جواب ورکوي.
دا موږ په دې پوهیږو چې محمد صلی الله علیه وسلم نه چا نه زده کړی دی نه نور کتابونه کاپي کړی. راځئ یو مثال بل هم ورکړم. په بایبل کې بک اف جنسس کتاب نمبر 6 آیت نمبر 14، بک اف جنسس کتاب نمبر 1 او همچنان بیا آیت نمبر 14 کې بحث شوی دی د سپوږمۍ او د مر. او دا څه وایي چې نعوذ بالله خدای پاک دوه روشنۍ جوړ کړي دي. یو روشنۍ د مر چې د ورځې رڼا ورکوي، بل روشنۍ سپوږمۍ چې د شپې رڼا ورکوي. منیر، قمر او نور خپل روشنۍ نه لري، بلکې دا د سراج وهاج نه هغه اخلي، شمس سراج وهاج نه خپل روشنۍ اخلي، یعنی خپل روشنۍ نه لري. او موږ په دې پوهیږو چې کله مر ځمکې ته لایټ ولي دا بیرته ریفلیکشن کوي سپوږمۍ باندې، سپوږمۍ د برق ځان ته کشکاږي یعنې د روشنۍ نه کشکاږي او بیرته بیا د شپې روشنایي کوي. چې کله د مر روشنۍ کمه شي نو سپوږمۍ روشنۍ زیاتیږي. همدا وجه ده چې قرآن هیڅکله هم چې کوم الفاظ مر ته استفاده کړي هغه سپوږمۍ ته نه استفاده کړي، او بایبل کې دواړو ته یو الفاظ استفاده شوي. زما سوال دا دی چې څنګه امکان لري چې یو چا دا کتاب خپل لیکلی او بل کتاب نه لوستی بیا کتاب کې اصلاحات کې دلته لیکي؟ اعوذ بالله، دا معلومیږي دا د هیڅ چا کتاب نه دی بلکې د الله دی. نور تفصیلي بحث پې کوو